د افغانستان ملي لوبډلې مخکښ چټک توپ اچوونکي نوین الحق په لندن کې د ښیوګي عملیات کړی. نوموړي په خپل انسټاګرام پاڼه د انځورونو په خپرولو سره خبر ورکړی چې په لندن کې د اوږې عملیات په بریالي توګه ترسره شو. د افغانستان کرکټ بورډ هم د نوین د عملیات په اړه خبر ورکړی او پسې زیاته کړې ده چې نوموړی له ډېر وخت راهیسې په ښي اوږه کې له درده کړې ده او له اړوند ډاکټر سره یې له سلا مشورې وروسته عملیات وکړ. کرکټ بورډ وايي د ډاکټر د سپارښتنو له مخې به نوین له 3 تر 4 اونیو تر درملنې لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې نوین تر دې وړاندې د تیر 2024 زیږدیز کال په اګست میاشت کې هم د ملا جراحي کړې وه. په همدې حال کې د ملي لوبډلې بل ورو توپ اچوونکی اعلی محمد غضنفر هم دا مهال د ملا په برخه کې د ټپ له امله د ډاکټرانو تر سپارښتنې او درملنې لاندې دی او د 4 میاشتو لپاره له هر ډول کرکټ منع شوی دی.